بسم الله الرحمن الرحیم. څه ټایم دی؟ مازدیګرې 4 بجې دي. ورغه د یونیورسټي چوټي شوه او کور ته روان یو. خو یو جنرال ویډیو جوړوم چې یاره زما د 2 منت ایکسپیرینس په یو کې څنګه وشو. زما سره خواته زما کلاسمیټ او ملګری ناست دی، رئیس زمونږ هم کلاس وشو نو بس روان یو. او اکثر ما ته ملګري میسج کوي چې یاره منګه انګلند ته یا یو کې ته منګ راشو که رانه شو سټوډنټس. نو څونه چې زما د 2-3 منت ایکسپیرینس وشو یو کې زما دپاره خو بیسټ دی، زما خوښ دی. زه دلته سټیبل یم، سټډي مې هم ښه زبردست روانه ده، حالات هم ښه روان دي، الله دې مخکې خیر کړي. خو بد او ښه حالات په هر ځای کې راتلی شي، که پاکستان کې که په امریکا کې او که په یو کې کې، نو هر حالات ته انسان ځان تیار ساتي. زما خپله یو کې چې کوم دی لاست اپشن و، زه یو کې ته نه راتلم ځکه چې په سوشل میډیا ما څه کتل خلکو یې حالات خرابي، خپل لیوینګ ایکسپنسز هم نشي پیدا کولی او سټډي هم ګپ شپ دی. خلکو به دا وي چې یاره اساینمنټ په بل لیکي او هغه او دغه. ما لاول اپلای اټلي ته کړې وه، هغې ما ته اپوینټمنټ میلاو نه شو. بیا کینیډا زما ویزه ریجکټ شوه، نو ډیفینیټلي بیا زما سره لاست اپشن یو کې و. یو کې دی چې زه رالم زما ډېر ښه ایکسپیرینس و بل د فرست ډے نه. دلته انوایرومنټ ما ته ښه میلاو شو او بیا چې کوم یونیورسټۍ ته زه لاړم ډېر زبردست کلاسونه او یو ډېر ښه انوایرومنټ د سټډي ما دلته میلاو شو چې لکه اصل کې ته سټډي کول غواړې نو انتهایي ښایسته ماحول دی. خو دلته ایز یوزول زموږ انډین پاکستاني هر سیسټم بیا جوړوي، اساینمنټ په بهر کوي، کلاسز نه الي او دلته په کیش جاب پسې او ایلیګل شنو چې هغه زه نه ریکمنډ کوم دا څیزونه وکړئ، ښه کار نه دی. که ته یو خپل لیګل او پراپر سټیټس وساتې نو ستا لپاره دا یو ډېر بینیفټ راکوي تعالی. ډېر زیات باران او واورې شي دي. ها نو یونیورسټي ما جاین که او ښه ښایسته کلاسز دي. کوشش کوئ، زه دا وایم چې که د سټډي په نیت راځئ نو ډېر ښایسته سټډي کېږي، اساینمنټ هر څه په خپله کوئ، تا ته په خپل فیلډ کې انفارمیشن راشي او چې کله راشي نو بیا تا ته په فیلډ کې سپانسر جاب هم ایزیلی میلاویدی شي. ځکه چې دلته اکثر خلک وایي یو کې سپانسر نه میلاویږي، سپانسر جاب میلاویږي خو چې په تا کې هغه کیپیبلیټیز وي نو جاب میلاویږي. دغه یو ریکمنډیشن. او بلکې یو سړی دلته پیسو ګټل راځي بیا هم ښه دی کمپیر ټو یوروپ. که یو سړی جرمني اټلي فرانس ته ځي هغې په نسبت یو کې ښه دی، ځکه چې زه په خپله جاب کوم. زه اکثر د داسې فیملی سره میلاو شم د پاکستاني انډین یا نایجیرین چې هغه د سپین یا اټلي فرانس نه یو کې ته راموو شي او چې زه ترې ریزن تپوس وکړم نو وایي د جاب دپاره د فیملی دپاره، نو اټ مین چې دلته جاب اپرچونټي شته. سټوډنټ موستلی چې کوم دی دلته آرټ جاب کوي ځکه سټډي سره ته فل ټایم جاب نشي کولی او نه داسې وایټ کلر جاب تا ته میلاویږي. خو آرټ جاب به کې څنګه چې مونږ کوو آرټ جاب کې څه دي، ته به یا په ټیک اوې کې کار کې یا به ډیلیوري جاب کې یا به چېرته سیکیورټي جاب کې. زیاتره سټوډنټ دې جابونو ته ځي او په دې کې پیسې هم ښکلې جوړېږي. که ته لیګلي په 20 اورس کار کې په هغې کې ستا تقریبا 700 پاونډ نه والا 1200 پاونډز پورې جوړېږي او زیاتره سټوډنټ دلته په کیش ورسره کار کوي چې هغه زه نه ریکمنډ کوم خو سټوډنټ کوي او تقریبا د 1800-1500 نه والا د 3000 پورې پکې سټوډنټ پاونډز جوړوي، پیسې جوړوي. نو خو د هغې نیګیټیو پوینټ دا دی چې دوی بیا خپله سټډي د دې سره نشي کیری کولی. یو سړی وایي چې زه سټډي هم کیری کړم خپل ایکسپنسز دغه کم نو ډیفینیټلی بیا ته 20 اورس کوه ورسره سټډي کوه کېږي. خو که ته پیسې ډېرې غواړې نو بیا ستا سټډي افیکټ کوي. که ستا مقصد دا غځي نه دی چې صرف دې ملک ته انټر شم نو ډیفینیټلی بیا ته دلته کولی شي. خو نن سبا دا یو ریسټرکشن شروع شي چې اټینډنس باندې په فیس باندې ډېر یونیورسټي چې کوم ده سټریکټ ده، ته به کلاسز او دا الې ادروایز دیو امیګریشن ته چې کوم دی ریپورټ کوي نو بیا ستا لیګل سټیټس دې ته ختمېږي. نو اوورال د اوسه زما ډېر ښه ایکسپیرینس وشو. جاب مارکیټ هم ښه دی، بعضې خلک دلته ناست یو فریاد کوي چې نه دی ښه. ګوره ډیپینډ کوي جاب په کس باندې، په ځای باندې ډیپینډ نه کوي. که تا کیبلیټي او کیپیبلیټي ځي نو
نو جاب ملاویدل اسان دي خو کتا کې د جاب کتلو او د جاب کولو او د یو کس د کنوینس کولو ابیلیټي نه نو بیا ډیفینیټلی جاب کتل ګران دي د دې نه علاوه داسې سکلز دي چې هغه کم سټوډنټ راځي ځان سره هغه سکلز راوړي نو ډیر زیات ورله لاس ورکوي لکه د ټول نه موسټ امپورټنټ سکلز لینګویج چې انګلیش ته لږ ښه درځي ډرایوینګ سکلز شو دا داسې سکلز دي چې لکه دا تا ته که درځي نو تا له ډېر زیات لاس درکوي انشاءالله په دې به زه یو سپریټ ویډیوز جوړ کړم بیا دا د اوسه پورې زما کم ایکسپیرینس شو هغه په دې ویډیو کې ما څه فایند آوټ کړو امید لرم څه نه څه به دې تاسو ګین کړي فی الحال یې لپاره الله پاک Too low to the mall, a couple capos and 100 fucking dimes. Colors like a gang, you get your shit on. Take over the drum, if your chain never goes down, you on that night or shit.